ګرانو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رحم یا د بچه‌دانۍ میکروب څه شی دی؟ د غواګانو د لنګېدو څخه وروسته د غواګانو رحم یا بچه‌دانۍ تر یو څه وخته پورې خلاصه وي. په عادي وختونو کې د رحم سرویکس یا خوله دومره وړې وي چې حتی د ګوتې په اندازه شی ته هم نشي تېرېدی. د رحم خوله یا سرویکس په دوو وختونو کې خلاصېږي. لومړی د لنګون په وخت کې او بیا ورپسې د غویمه کېدو په وخت کې خلاصېږي. د رحم د سرویکس یا د خولې د خلاصېدو په صورت کې میکروبونو ته هم زمینه برابرېږي چې د رحم داخل ته ننوځي. په چټلو ځایونو کې د میکروب انتقال لا ډېر وي او هغه غواګانې چې په چټلو ځایونو کې لنګې شي د هغوی رحم ته د میکروب انتقال ډېر چټک او د نورو په نسبت ډېر وي. همداشان نور فکتورونه هم د میکروب په انتقال کې رول لري. مثلا د مصنوعي القاح په ځای باندې د غویی استعمال او یا د هغه مصنوعي القاح څخه استفاده کول چې د هغې کیفیت ټیټ وي ځکه میکروب له ځان سره انتقالوي. میکروبونه د وخت په تېرېدو سره په رحم کې فعالیت کوي. د رحم داخلي حجرات او نسجونه تخریبوي. همدا لامل دی چې د رحم په افرازاتو کې او د هغوی په رنګ او خصوصیاتو کې فرق راځي. په عادي حالاتو کې د رحم افرازات شفاف رنګ نه وي. خو کله چې د میکروب فعالیتونه شروع شي نو د افرازاتو رنګ ورسره هم تغییر وکړي. د افرازاتو په رنګ کې تغییر موږ ته دا راښيي چې د رحم په داخل کې میکروب شتون لري. خو ځینې وختونه داسې وي چې د افرازاتو رنګ شفاف او سپین وي مګر میکروب موجود وي. که چېرته دغه حالت ستاسو په غواګانو کې ولیدل شو نو که تاسو هر څومره ښه القاح وکړئ غوا به مو نه تېرېږي او بیا به راګرځي. د دې حل لاره دا ده چې لومړی مو غواګانې چې کله لنګېدلې پاک بستر برابر کړئ. له ښه القاح او بهترین القاح څخه استفاده وکړئ او له غویي څخه ګټه مه اخلئ ځکه غویي د یو څخه بل ته مرض انتقالوي. د غواګانو افرازات یا رمې ته متوجه اوسئ چې رنګ خو یې تغییر نه دی کړی. که غواګانې مو بیا ځلې غویمه کېدې او نه تېرېدلې نو د رمې یا د افرازاتو ټسټ یې حتمي وکړئ. له خرابې او بې نسبه القاح څخه چې هېڅ معلومات یې نه وي ګټه مه اخلئ ځکه پخپله د میکروب د انتقال باعث ګرځي. که چیرې له دې حالت سره مخ شوئ نو له نږدې ډاکټر سره مو خبرې وکړئ تر څو د رحم په داخل کې ځینې خاص انټي بیوټیک خوشې کړي او درملنې وکړي. دا و زموږ د نن ورځې تخنیکي معلومات. خدای جل جلاله دې وکړي چې تاسو ته یو څه زده کړي وي. تر راتلونکي وخت پورې د الله په امان او دا ویډیو در سره شریکه کړئ تر څو نورو مالدارانو ته ورسیږي.